حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما یوه اوږه ونیوله او یا هم دواړه اوږې ونیولې او داسې راته وویل په دنیا کې داسې اوسېږه لکه چې مسافر او یا هم په لاره تېرېدونکی. د دې حدیث روایت صحیح بخاري کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیثه دا خبره معلومه شوه چې دنیا کې مسلمانان اوسېږي نو په داسې طریقه به اوسېږي لکه یو مسافر چې یو ځای ته راشي او هلته ارام وکړي، شپه وکړي، بس هغه ځای نه ځي. نو دارنګې د لارې تېرېدونکی چې په لار روان یې ونې لاندې سوري ته کښېني د مشي بیا ځي. نو دنیا کې به دومره ننوځي نه، دنیا به زړه نه چاپېری نه چې ټول مقصد د دنیا ګرځول دي، بلکې مقصد زموږ او ستاسو د الله عبادت دی، الله راضي کول دي. دنیا به مقصود نه ګرځوي. په دنیا کې به داسې اوسېږي لکه مسافر چې یو ځای ته لاړ شي او یو شپه وکړي یو ځای کې، یا په لار روان یو ځای کې دمه شي، یا هوټل کې ډوډۍ وخوري، ایسته روان شي ځي. دغه رنګې به دنیا کې اوسېږي، ژوند به دغسې اختیاروي. دا ډېر امیدونه او ډېرې تمناګانې دا به نه کوئ. بس کوم چې شی الله در رسي بس په هغې باندې قناعت کوه او د دنیا ډېر امیدونه مه کوه. دنیا سره ډېر تعلق مه ساته، د دنیا محبت زړه ته مه دننه کوه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.